السلام علیکم قدرمنو. نازیه اقبال یم. غواړم چې یو څو خبرې تاسو سره وکړم. قدرمنو، نن چې زموږ په پښتنو او په ټولو مسلمانانو تکلیف دی او ټول په غم اخته دي، نو څوک هم اواز نه اوچتوي، نه څوک ویډیو جوړوي، نه پې څوک خبرې کوي. ما غوښتل چې زه یو ختم وکړم د ټولو پښتنو دپاره، د ټولو مسلمانانو دپاره. کوم چې 140 پېرې د سوره یاسین ختم دی، دا ما منلی دی او نن ما ته پروګرام هم راغی، خو ما پروګرام ته غاړه کې نه ښوده. او په دې خبره کې جاوید فضا هم زما سره دی. الله دې د جاوید فضا هم سره ستاسو ډېر عزت وکړي چې هغوی د پیسو مطالبه هم وکړه چې موږ به تاسو له پیسې ډېرې درکړو، خو تاسو دې پروګرام ته راشئ. موږ وی نه، زموږ په پښتنو تکلیف دی او په ټولو مسلمانانو باندې تکلیف دی، نو زه نه غواړم چې زه دې پروګرام ته درشم. نو قدرمنو، تاسو هم دعا وکړئ او زما هم دا دعا ده. غوښتل مې چې تاسو ته هم پته ولګي چې نازیه اقبال زموږ سره په دې غم په دې درد کې شریکه ده، ځکه چې ستاسو په ما حق جوړېدو، د دې ویډیو حق مو را باندې ضرور جوړېدو، ځکه چې کله په ما تکلیف و نو ما سره څوک هم په تکلیف کې نه ولاړ، صرف او صرف تاسو ما سره ولاړ وئ او تاسو ما سره په هر تکلیف کې ودرېدلي یئ. نو ستاسو د دې ویډیو په ما حق جوړېدو، ما دا ویډیو صرف او صرف ستاسو د ټولو مسلمانانو ټولو پښتنو دپاره جوړه کړه. زه دعاګو یم چې الله دې ټولو مسلمانانو ته بری ورکړي او الله مو کامیاب کړه. الله دې په موږ او په تاسو هېڅ هم نه کوي. الله دې په موږ او په تاسو خپل رحم وکړي. مننه.